قدرمنو په پښتو سندرغاړو کې یا د پښتنو په سندرو کې چې ښه نومان د چا هغه راپورته سوي دي په هغو کې یو نوم د نازیه اقبال دی. نازیه اقبال داسې خوږ غږ لري چې په اوسنۍ سندرغاړو کې په ښځینه سندرغاړو کې د دې نوم واقعي د ستایلو دی، د یادولو دی. ډېر لوی خدمت یې کړی دی او په ډېر کم عمر باندې دې پښتو ته موسیقي ته راتګ کړی دی او بیا یې لوی نوم د ځان کړی دی. زه چې کله په ریډیو پاکستان کې په 2006 کې پروډیوسر وم، دا داسې زمانه وه چې د کیسټانو زمانه وه. پیتې به راتلې، هغه به موږ په ریډیو کې غږولې د کیسټ له لارې، د ټیپونو له لارې. ټیپ ریکارډران خو نو د ریډیو پاکستان غ ډېر لوړ او معیاري وو، خو کیسټان دغه د بازار او په دغو شپو کې د دې نوم داسې شهرت د ځان کړی وو او تر دې له مخه هم دې په ډېر کوچنیوالي سندرې ویلې وې، یعنې کیسټونه راتلو په غبرګو غبرګو غږونو کې. کله چې به هم د دې یو سندره وړاندې کړه نو دا بله ورځ به د دې د سندرې غوښتنه بیخي زیاته سوې وه، یعنې اورېدونکي دومره ډېر وو چې د نازیه اقبال نوم زموږ په سیمه کې هم داسې زر راپورته سو. زه به داسې ورته حیران وم او د دې غږ ته چې به ما کتل ډېر ځایونه به ماته ګلنار بیګم را یادېدله چې واقعي هم انداز یې هغسې دی. بیا سړی داسې وایي چې د کشور سلطان په طرز کې به سړی دا اورېدله، داسې خوند به یې کاوه چې واقعي هم هغه زاړه طرزونه داسې د نوې موسیقي سره را مخته سوي دي او موږ ورسره ولد شو. کله چې نازیه اقبال موږ وپېژندله نو دا واقعي هم پښتو ته، پښتو فنون لطیفه ته و دغه فن ته ډېر څه ورکړل. که چیرې د دې ژوندلیک وګورو او له څنګه حالاتو سره مخامخ سوې ده نو پښتنه ده، یوه ښځمنه، بیا پښتنه، بیا د پښتنو ماحول او خبرې، دا خو نو سته. سندره یې خوښوم، سندرغاړی نه خوښوم، سندره یې خوند راکوي او د ده دپاره داسې خبره کوم چې سړی حیران سي. نو زما په خپله په دې ډېر طبیعت خرابېږي او کله چې په ګاونډیو هیوادونو کې سندرغاړي یا د فن خلک ووینم او په څه لوړ معیار چې دوی ژوند کوي، څه قدر او درناوی چې خلک ورکوي او په کم دولت باندې چې یې نازولي دي، یعنې په کم، په انګریزي کې لفظ استعمالومه های سټینډرډ کې چې دوی ژوند کوي، دا څه سړی د پښتنو په ژوند کې امپلیمنټ کولی نشي، یعنې لیدلی نشي سړی، یعنې ډېر ګرانه ده. موږ به ډېر شاته یو په دې معامله کې. نو دې هم داسې کړاوونه تېر کړي دي. د پلار نوم یې اقبال علي و، طبله به یې غږوله، استاد و. دا په سوات کې زوکړې ده د مۍ پر 6 تاریخ 1984 کې. نو که سړی ورته وګوري، پلار یې په خپله د فن سړی و او د سوات خاوره خو نو داسې ده چې بیخي ډېر سندرغاړي پښتو فنون لطیفه ته ورکړي دي. دا وایي چې موږ داسې د غربت ژوند درلودی او زما پلار چې و هغه ناجوړه و، ژړی و. نو د ژړي په شپو کې بیا له فنه لوېدلی و، بس د کار او د کتار سړی دغه و. نو دا وایي زه کوچنی وم، په سایکل به ورسره تلم، دا پلاره سره به مو سندرې، دې به چاته چې به د تبلې غږولې یا به چاته طرز ورښولو. نو کله کله به دونې غوسه سو، وایي ښځمنه چې بې تیاره کړه او هغه چې به بیا واده سو، دا فن به یې پرېښو. وایي بیا موږ داسې مجبور وو چې دی د کار نه و، له ناجوړۍ څخه پروت و. نو بیا وایي ما دا خواهش وکړو چې زه دا سندرې پیل کړم او تا او دا کورنۍ په پښو ودروم. نو وایي بیا پلار راسره ومنل. د دې د پلار یو ملګری و، هغه هم حضرت حسین نومېدی، طبله نواز و. وایي دا د مجبورۍ په شپو کې بیا دوی له سواته څخه بار کړي وو چې کله دا 6 کلنه ده نو تللي دي د پېښور خوا کې استوګنه سوې ده. دالته نو بیا د خپل پلار په سایه کې بیا دې روزنه پیل کړې ده او سندرې ویل یې پیل کړي دي. دا ریډیو پېښور له تللې ده او هلته زه چې کله مړه سمه تورې جامې واغونده، دا سندره یې لومړی ځل ویلې وه. نو ګسه به داسې وایي چې 11 کلنه 12 کلنه ماشومه ده او سندرې پیل کوي. بیا نو د دې خوږ غږ دی، بیا نو د دې شهرت دی، بیا نو د کیسټونو زمانه ده. نو بیا نو د پښتنو ورپام سوي دي، له مجبورۍ راووته، په پښو ودرېده. بیا نو دې ډېر ښه د سندرو له لارې نوم د ځان کړی دی. بیا نو سوکه وایي داسې هم راتله چې د ورځې 3 کیسټ ریکارډوه یا هره 2 3 یو کیسټ ریکارډوه. دا خو نو ګر سره بیا بیخي ډېر دې دا ریکارډینګونه کړي وو. او کمال دا و چې نه صرف یې له یې کړنۍ هغه یې کړي سندرې ویلې، بلکې غبرګې سندرې هم له ډېرو سندرغاړو سره دې ویلي دي. په دې کې بیا چې دې کم نوم د ځان کوي یا کم حالات پښتنو د سیمو په برخه سول، نو دا واقعي هم بیا لږ کړاوجنه سوه. بیا داسې وسو چې له جاوید فضا نومي افغاني سره یې واده وکړ په 2015 کې.
نو له دې واده پس هم جاوید فضا په خپل هم یو سندرغاړی و، د فن او د کمال سړی و. نو دې هم دغه غوښتل چې داسې سړی چې میړه مې داسې وي چې هغه د دې فن په لار کې بیا خنډ نه کړي راته جوړ. نو هغه دغسې ارمان یې پوره سو. د جاوید فضا په ګډ ژوند کې بیا دې دغه رنګه 14-15 کاله دلې په پېښور کې تیر کړل، او چونکې میړه افغانی و نو د افغاني د بچیانو مسله ورپېښه سوه، د زده کړې مسله، او دلته څه د سندرغاړو چې هر کله په برخه وي دارنګه پیښې هم په برخه سوې. نو بیا مجبوره سوه دا وطن یې پرېښو، لندن ته کډه سوه. نو په لندن کې استوګنه ده، ډېر ښه ژوند لري، له جاوید فضا سره یې ښه ژوند روان دی. او په دې کې که سړی دا وګوري نو دا وایي ما هلته د نشترحال سندرې هغه یو بل سټوډیو کې چې په صدر کې وې هغه ریکارډینګونه او کم حالات چې زما په برخه وو. بیا چې زما شهرت په برخه سو بیا له وطنه ووتم، افغانستان ته، قطر ته، دوبۍ ته، بېلابېلو وطنونو ته تله. نو وایي افغانانو به ماته لیا، سپین ږیرو به مږور ویل او ځوانانو به ورندیا راته ویل. دا ډېر لوی اعزاز و، په دې ډېره خوشحاله وه. نو د جاوید فضا په ملګرتیا او په دغه ګډ ژوند کې دې واقعي هم بیا نور د فن ته وده ورکړه. اردو دي، پښتو دي، فارسي دي، او دارنګه دې دغه لهجوي سندرې که سړی واوري بیخي ډېرې ویلي دي. د وزیرو د مسعودو په لهجو کې بیخي ډېرې سندرې دې ریکارډ کړي دي. نو لا خوا هم ښه درناوی او ښه نازول سوې ده. نو زما په خیال د پښتنو چې کوم ژوند په برخه دی، بس هر قسم خلک پکې سته. تر ټول یا تر چند ټول پښتانه چې دي هغه په یو وار نه وځي، څوکه څوکه به د خلکو شعوري خوا چې دغه پراخیږي. نو ما درته وویل چې په سندره خوشحاله کیږي، په سندرغاړي نه. نو دا رنګه د دې هم ژوند له کړاوونو سره مخامخ سوی دی. په خپله له جاوید فضا سره یو وخت د دې بیا اړیکې خرابې سوي وې 2018-19 کې، خو بیا د خدای فضل دا پر سوی دی چې بیرته د خپلو بچیانو په خاطر بیا سره خوشحاله سوي دي، او دا وخت ښه خوندور ژوند کوي په لندن کې. او هغه د سندرو ژوند یې روان کړی دی، او په ښه لوړ معیار باندې بچیانو ته زده کړه ورکوي. بس دغه یو ګیله زه لرمه چې کله یو سندرغاړی، یو هنرمند او یو د کار سړی چې په هر فن کې وي او هغه خپلو بچیانو دپاره هغه فن نه خوښوي، نو د دې دا مطلب نه دی چې د ده له دا فنه بد سوي دي، بلکې له دا ټولنې څخه داسې مایوسه سوی وي چې دا ټولنې ما ته هېڅ هم را نه کړل. نو داسې زه به خپلو بچیانو ته که دا لار غوره کړم نو دوی ته به څه ورکړي. دا دغه سړی پکې ویني دا لاره، او د دوی په ژوند کې هم ما لیدلي دي، دوی دارنګه دا شی محسوس کړی دی چې موږ سره دغه انداز چې دی د پښتنو روان پاته سوی دی. په خپله زه دا تاسو ته مخامخ یم، نو زه په خپله په دې شیان کې ډېرو خلکو ته وایم تاسو چرت مه واستئ. خپل فن او هنر دا وار چاته ورپېښ وي، دا ډېر لوی خلکو ته خبرې سوي دي، ډېر د غټ معیار خلکو ته. نو د خلکو له خوا خو نو دا رسپانس چې دی دا ضروري نه دی چې پازیټیو دی وي، هغه نیګیټیو هم کیدای شي. نو هغه خپل هنر او فن چې دی دا که دغه رنګه سړی روان وساتي نو د نازي اقبال په ښه ژوند باندې واقعي هم زه ډېر خوشحاله کېږم. دا وخت دا چې له ملکه بار اوسېږي خو د خپل وطن ارمان لري، او دغه هم خواهش دی چې دا زما خپل سړی چې دی دا هم دا هلته راسه استوګن وي، او کوم چې ضروري لوازمات یې دي هغه ورسره پوره وي. نو دا بیا د خپلو هر چا خپلې مجبورۍ وي په یو سیمه کې چې هغه له خوا نه کېږي، نو بیا څوک هېڅ هم نشي پکې کولی. د نازي اقبال سندرې خوښونه، غزلې ویونه، اولسي چاربیت نما سندرې، ټپې، یعنې د فوک چې کوم سندره ده یا غږ دی دا یې ډېر وده ورکړې ده. غزل هم چې کله ویلې ده نو تر ټولو خوندور انداز هغه ریدم چې ورته وایي دا د دې په غږ کې دومره زیات دی چې دا کله یو غږ پورته کوي نو په هغه کې چې کوم آهنګ پیدا کوي دا واقعي هم تر ډېرو لوړو معیارونو وتلی ده، او د ډېر لوی استاد یعنې د خپل پلار اقبال علي په لاس باندې چې ډېر ښه زده کړه یې ورکړې ده، واقعي هم ښه یې نازولې ده. د جایزو په اړه، د ایوارډونو په اړه دلې په پاکستان کې ډېره نازول سوې ده، ډېرو خلکو دې ته ایوارډونه ورکړي دي او بار هم خلکو نازولې ده په ایوارډونو باندې. نو د پښتو د سندرغاړو په ښځمنو کتار کې یو هرګز سره ښځمنې په هېڅ یوه شعبه او څانګه کې موږ دونې نه لرو چې هغه سړی په یادولو باندې داسې ډېر په غټ شمېر یادې کړي، او بیا چې راځي نو بیا څومره خنډونه ورته مخامخ وي. خو دا بختوره په دا ده چې د کورنۍ لخوا چې سندرو ته راځي یو خنډ هم نسته ورته، بس د پلار لخوا چې کله هم دا خبره ورته سوې ده تر دغه حاله پورې ورته ویلي وو تر مرګ له مخه که چېرته واده کویم له داسې سړي سره چې ستا فن متاثره نه سي
نو دا په دې بختور ورته وایم او په دې هم خوشحاله یم چې ما درته وویل په ګاونډیو وادونو کې چې ځینې سندرغاړي ووینم په سم معیار یې نازوي او په څه سټینډرډ باندې دوی ژوند کوي. نو نازیې هم ځان دغه ځای ته رسولی دی، ډېر ښه کار سوی دی، ډېر خوند یې کړی دی. او د پښتو ډېر سندرغاړي اوس په ډېر لوړ معیار باندې راغلي دي، په ډېر لوړ معیار ژوند کوي. په هغو کې یوه دا هم ده. نو پر موږ دا حق لري چې د دې د ژوند بېلابېل اړخونه په فنون لطیفه کې وڅېړو. کله چې بیا دې له خپل دغه مېړه جاوید فضا سره کومې سندرې ویلي دي دا هم بیخي ډېرې دي. نو د کیسټ زمانه، د سی ډي زمانه، بیا دا ګډ له مخه وځي. اوس د سوشل میډیا دور دی، یو ټریک ریکارډیږي او هغه پر یوټیوب او پر دغه باندې خورېږي، فیسبوک دی، ټیک ټاک دی، څومره د سوشل میډیا فورمونه دي او دا ټول د پیسو د ګټلو ذریعې هم دي. هر یو جلا تا ته پیسې درکوي. نو دا اوس په اوس وخت کې هنر خوارېږي نه وده کوي او د سړي ژوند خوارېږي نه وده کوي. دا کم پښتانه سندرغاړي چې زوبل سوي یا خوار سوي دي، نو د هغو هغه د فن او د کار د زده کړې یا د خوراک ذریعه دغه وه، هغه چې دوی له کاره لوېدلي دي، له زوره لوېدلي دي، ناجوړیو ته مخامخ سوي دي، مجبوریو ته، نو له هغه فنه لوېدلي دي، بل هنر یې زده نه و. نو اوس که چیرې هغه سندرغاړي ما اوري، یا ژوندي دي، یا کورنۍ سته، هغه سندرې هم پر سوشل فورمونو باندې ګټه کوي، پیسې ورګټلی سي. یعنی ژوند په هنر باندې ښایسته کېږي. په اوس وخت کې ډېره وده هم کوي. دغه مصنوعي غږ چې ورته وایي ارټیفیشل کارونه چې کېږي له غږه سره، د نازیه اقبال په غږ کې دا نسته. دا هغه لاسي کار نه خوښوي، هر څه چې دي دا یې خپل دي او د انجینیر او د مشینري په مرسته باندې غږ ته ښایسته کول دا په خپله هم نه خوښوي. نو خدای ښه غږ ورکړی دی، د پښتو یې ښه خدمت کړی دی، انتخاب یې هم ډېر خوندور دی. د لوی لوی استادانو شعرونه، خوشحال بابا او حمزه بابا او دغه رنګه سایل صاحب او لایق زاده صاحب، د دې انتخاب چې دی دا ډېر په خوند باندې دی کړی دی. لوی لوی شاعرانو انتخاب یې کړی دی او دا له سندرو او غزلو سره بیا لازمي هم وي چې ته داسې شیان خوښ کړي چې هغه خلک خوښ کړي. نو بس دغه پیغام دی چې ویې نازوئ، یو پښتنه سندرغاړې ده، ګیلو ته یې مه پرېږدئ چې سهار له موږه ګیلمنه وي، نو دا به بیا خوند نه کوي. دغه رنګه ښایسته ژوند ورته غواړو او په پښتنو کې د څېړونکو دپاره دغه پیغام چې دا رنګه ناڅرګند اړخونه د داسې سندرغاړو را برسېره کوي چې زموږ روان نسلونه اړتیا ورته لري.